السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم تاسو سوال را لګلای چې وسیله نیسل څنګه دي. خلک وایي چې د بابا نه غواړم د الله نه ورنه غواړم. محترمه دا څوک چې وسیله نیسي دی هم په حقیقت معنا کې د الله پاک نه غوښتنه کوي ښه، خو په توفیل او په توسل او په برکت د دې ولی باندې داسې نه چې د دې ولی نه غواړي، الله نه غوښتنه کوي ښه. او پاتې شوه دا چې توسل روا دی که روا نه دی. د توسل په نس د اهل سنت والجماعت باندې روا دی، احادیث پیدال دي. پاتې شوه دا چې دلایل په څومره دي. شهید شیخ صاحب غلام حضرت رحمهم الله موږ ته یو رساله راکړې ده، په هغې کې د سلګاو نه سیوا دلایل دي. مقصد مې دا دی چې دلایل پې ډېر زیات دي. اوس دلته څوکونه خلي او دلایل وایي، بیا د دې نه تقریرونه جوړېږي او هغه بلا ټیم غواړي. خو دومره به ووایو چې څوک توسل په دې وخت کې نه مني، دی د عقیدې نه نقصاني شوی دی او دی د اهل سنتو جمهور امت خلاف روان دی، د قرآن او د احادیثو د نصوصو نه خلاف روان دی ښه.